سلام دوستانو. یو دوست لیکلی استاد د یوازیتوب احساس له کومه راځي او پیدا کیږي. زه په دې وروستیو کې همداسې سوی یم. ورور یوازیتوب ښه اول خو باید ووایم چې یوازیتوب له یوازیتوب را پیدا کیږي. یعنې هر هغه احساس چې تاسو له هر هغه څه نه لرئ علت یې هماغه څه یي چې تاسو فکر پرې کوئ. اما له علمي اړخه په ځانګړي ډول د اروپونې د څېړنو پر اساس کومې څېړنې چې تر اوسه پورې په دغه ډول انسانانو سوي دا مورد یې ثابت کړی چې هغه انسانان چې د مینې محرومیت لري هغوی ډېر د یوازیتوب احساس کوي. د مینې محرومیت په څه معنا؟ یعنې هغه انسانان چې په کوچنیوالي کې په وړکتوب کې د کورنۍ مور پلار او نورو خپلوانو او عزیزانو له مینې محروم پاتې سوی. یعنې دوی سره ډېره مینه، ډېر محبت او دوی سره په ډېر شفقت او صمیمیت برخورد او چلن نه یې سوی او دوی سره په ټوله کې د زړه خواله نه یې سوي. یعنې هغه انسانان چې په تاوتریخوالي کې، په استبداد کې، په یوازیتوب کې، په تنهایی کې ژوند کوي او په دغسې یو چاپېریال کې، په دغسې یو ماحول کې ژوند کوي او رالویږي او همدغه محرومیت ورسره رالویږي دوی معمولا د محرومیت احساس کوي او دغه احساس د ګڼو نورو احساسونو په راپنځېدلو او راپیدا کېدلو کې له دوی سره مرسته کوي، لکه د یوازیتوب احساس. یعنې هر هغه انسان چې فکر کوي چې یوازې ده، چې فکر کوي چې تنها ده، دوی د مینې محرومیت لري. دوی د راپاڅېږي په خپلو اړیکو، په خپل ژوند او د خپل ژوند په چارو دی یو نظر که داسې د ژور نظر هم نسي کولی، یو ځغلنده نظر دی پرې وکړي، ډېر ژر به په دې پوه سي چې په ژوند کې ګڼې ستونزې او مسلې شته، ګڼې یوازیتوبونه شته او په ټوله کې د مینې ځینې محرومیتونه شته چې له دوی سره د دوی په دغه ستونزه کې مرسته کړې او اوږه یې ورکړې. یعنې که دوی وغواړي چې ستونزه حل کړي، ربړه حل کړي او په یو ډول په یو شکل را وپنځېږي او خوږ او شیرین ژوند ولري، د دوی لپاره پکار ده چې د مینې محرومیت په یو ډول نه په یو شکل رفع کړي تر څو د یوازیتوب احساس ونه کړي. ځکه چې موږ ډېر انسانان ولیدل، موږ ډېرو انسانانو سره په خپلو مرکزونو کې کار وکړ، له مراجعینو سره، محصلینو سره، چې دوی ډېر بیروبار درلوده، ډېر کشفش په اصطلاح درلوده، ډېر خپلوان یې درلوده، ډېرې ښې کورنۍ یې درلودې. اما سره له دې ټولو مسایلو، سره له دې ټولو ګڼو ګوڼو دوی بیا هم د یوازیتوب احساس کوه او د دوی د دغه احساس اروایي جرړه په د مینې په محرومیت کې پیدا سوه او ولیدل سوه. دا یو. دویم دلیل چې په دې برخه کې کومک کوي مرګ یا بد ماشومتوب ده. مرګ په ذات کې انسان ته ګڼې اروایي ستونزې پیدا کوي، ګڼې اروایي اختلالونه دي او ګڼې هم اروایي ستونزې دي. یوه ستونزه چې وروسته له مرګ نه انسان ته پیدا کیږي هغه سوک ده. سوک یوه اروایي ستونزه ده. څوک په طبیعي ډول هر هغه انسان چې یو څوک یې مري، یو څه یې له منځه ځي، له لاسه ځي، دوی له یوه څوک سره مخامخ کیږي. دغه څوک انسان ته دغه احساس ورکوي چې یوازې ده، چې تنها ده. دا مورد هم مرسته کوي په دې برخه کې او په دغه برخه کې یو جز چې ما د بد ماشومتوب په حیث یاد کړ، بد ماشومتوب هم مرسته کولی شي. بد ماشومتوب هم د دې لامل ګرځي چې موږ د یوازیتوب احساس وکړو، د تنهایي احساس وکړو او دغه د یوازیتوب او د تنهایي احساس ډېر ځله او په ډېریو مواردو کې د یوه ناسالم، د یوه بد او د یوه له بدو تجربو او تریخو تجربو لرونکي ماشومتوب لامل وي. که موږ واقعا غواړو چې دا ستونزه حل کړو، موږ باید په دغه برخه کې له اروپو سره مشوره وکړو تر څو د ماشومتوب ناخوالې په یو ډول نه په یو شکل را سره حل شي، یا که څوک ولرو څوک باید حل کړو. که څه هم په طبیعي ډول هر انسان باید وروسته له یو مرګه، وروسته له یوې ستونزې، وروسته له یوې
ربړې څوک ولري غم ولري انسانان باید په طبیعي ډول غمجن سي اما دغه غمجنتیا باید په مسلکي ډول حل سي. دریم مورد ډلهییزه کورنۍ او بېوزلي دي. تر کومه ځایه پورې چې زموږ مراجعین موږ د خپلو مراجعینو شاهدان یو زموږ په مراجعینو کې هغو مراجعینو ډېر د یوازیتوب احساس کوو چې په ډلهییزو کورنیو کې ژوند کړی و لکه د څو ترونو او څو پلرونو په یوه کورنۍ کې ژوند څو ترونه په یوه کور کې څو نارینه په یوه کور کې ژوند کوي بیا هغه ښځې لري یوه دوه ښځې لري بیا هغه ښځې اولادونه لري او ګڼې کورنۍ په اصطلاح لکه قلا لکه په پخواني قبایلي شکل زموږ ژوند او زندگی دغه ژوند دغه زندگی او دغه ډول او په دغه شکل چارې او د ژوند مختبول معمولا کله چې وروسته له دې موږ په اروایي څېړنو کې څېړو نو موږ ته ثابته کېږي چې ډلهییزې کورنۍ ګڼې کورنۍ معمولا انسانانو ته د یوازیتوب احساس ورکوي. په نورو هیوادونو کې هم چې کومې څېړنې تر اوسه پورې سوي دا ثابتوي چې هر څومره چې یو ښار ګڼه کېږي هر څومره چې د یو ښار نفوس ډېرېږي خلک یې ډېرېږي انسانان یوازې کېږي وګړي یوازې کېږي. او بېوزلي چې ما یاده کړله نو خو هغه خو ټول دوستان پوهېږي په دې چې بېوزلي او فقر په ټوله کې د یوازیتوب احساس د بدبختۍ احساس د ناچارۍ احساس او د کمترۍ احساس انسان ته پیدا کوي. دغه ټول هغه موارد دي ورور چې موږ ته د یوازیتوب احساس کوي که رفع سي حل سي یا ومنل سي زموږ ستونزه حل کېږي. مننه.